په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم برید لږ تر لږه 13 پاکستاني سرتیري وژلي او 29 سرتیري او ملکیان یې ټپیان کړي دي. د ټپي شوو سرتیرو شمېر 10 او د ټپي شوو ملکیانو شمېر چې ماشومان هم پکې شامل دي 19 زیات شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرګي بریدګر نن له چاودېدونکو توکو ډک موټر د پوځ له کاروان سره جنګولی. تر اوسه د پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تحریک طالبان پاکستان لخوا شوي دي. په ورته مهال نن سهار پیښور کې نامعلومو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی دی. د شاپور تانې محرر ویلي چې 40 کلن شاهنشاه نومي پولیس نن سهار له کوره د کار پر لور روان و چې د شاپور په حاجي آباد سیمه کې پرې برید شوی. د دوی په وینا برید داسې وسلوالو کړی چې پر موټر سایکل سپاره وو. دی وایي پولیس عسکر د پیښور لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوی او هلته یې ساه ورکړې. د دغې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. پاکستان په دې وروستیو کې د ورته ترهګریزو پیښو د ډیرېدو خبر ورکوي او د راپورونو له مخې تیر 2024 میلادي کال په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو له اړخه تر ټولو ډیر خونړی و.